كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ډېر محترمو قدرمنو ورونو، مخکې درس کې دا خبره بیان شوه چې مصنف رحمه الله عنوان دا راوړی دی چې دا شرک دی ان یستغیث بغیر الله، چې څوک د غیر الله باندې استغاثه طلب کړي او یدعو غیره یا غیر الله راوغواړي. په نن درس کې به یو حدیث بیان کړو چې د هغې نه هم دا موضوع واضحه کېږي او فرق به بیان کړو په مابین د استغاثه او دعا کې. د غیر الله نه استغاثه کول یعنی غیر الله ته فریاد کول او همدارنګه غیر الله را بلل دا شرک اکبر دی. نو محترم ورونو، دلته دا او یدعو غیره دا او حرف عطف دی او یدعو غیره دا جمله عطف کړې ده په ان یستغیث باندې. نو ان یستغیث بغیر الله او یدعو غیره دې ته عطف د عام وی په خاص باندې. په علم بلاغت کې دا قاعده ده چې کله عطف د عام په خاص باندې، کله د عطف د جزوي په کل باندې، او کله عطف د احد المتماثلین وي د تاکید لپاره. مختلف نکات دي او مختلفې نکتې د هغې لپاره عطف راوړلی شي، خو دلته عطف د عام دی په خاص باندې. دا څنګه؟ دا به تاسو په دې فرق وپېژنئ چې استغاثه څه ته وایي او دعا څه ته وایي. نو استغاثه زما ورونو دا یو خاص حالت دی. استغاثه دې ته وایي چې الدعاء لله تعالی فی حالة الشدائد، د تکلیفونو په وخت کې چې کومه دعا څوک کوي، کوم اواز کوي، الله ته دې ته استغاثه وایي. کوم په تا باندې مصیبت راځي، په تا باندې مصیبت راغلی، په دغه حالت کې چې ته کومه چغه الله ته وایي، دغه چغه ته استغاثه وایي. او دعا چې ده نو دعا به عامه ده، که دا د سختۍ په وخت کې ته چغه وایې، که نه خیر ترې غواړي، که بل یو مطلوب پوره کول غواړي، نو دې ته دعا وایي. نو الاستغاثة دا چې دی خاص دی او الدعاء عام دا دعا عام دی. استغاثې ته هم شامل دی او هغې بلنې ته هم شامل دی کوم چې د سختۍ په حالت کې نه وي. او دا دواړه د رب العالمین دپاره خاص دي. استغاثه به هم د رب العالمین نه کې اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې ته مدد غواړې خاص د الله نه بیا غواړې، او چغې به هم الله ته وهي، الله به رابلي، دعا به هم د الله نه کې، ځکه چې الله قادر مطلق دی او د الله سره به په دې عبادت کې نور مخلوق نه شریکې. وجه دا ده چې مخلوق الله پیدا کړی دی، محتاج د رب العالمین ته، اگر که ډېر اوچت مقام ولري، اگر که ملایکې، اگر که پیغمبرانی، خو دا ټول مخلوق دی، الله پیدا کړي دي، الله ته عاجزه دي او ټول د الله بندګان دي. د دې باب وضاحت شوی چې مصنف کوم آیتونه راوړي وو. اوس به یو حدیث ووایو چې د هغې نه هم دا مسله واضحه کېږي، او بیا چې په دې باب کې کوم مسایل دي هغه مستند کېږي، هغه به ترېنه اختصارا ذکر کوو. وروى الطبراني بإسناده، امام طبراني رحمه الله یو حدیث راوړی وی انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، د الله د رسول په زمانه کې یو منافق یؤذي المؤمنین، مؤمنانو ته به تکلیف ورکو، او د منافق خو دا صفت وي چې تکلیف به ورکوي، ځکه چې مار او لړم یې د ځانه جوړ کړی. نو اگر شریعت ته پکې څه فایده نه وي، خو بل ته تکلیف ورکوي. فقال بعضهم، بعضې مؤمنان ویلي قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، راځئ چې د الله د رسول نه مدد طلب کړو د دې منافق په باره کې. نستغیث ټکی ویو،
دا الله رسول سو فرمایل فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله رسول صلوات ربي وسلامه عليه هغه فرمایل انه لا يستغاث به خبردار ګوره شان دا د ما باندې مدد نه طلب کیږي شي وانما يستغاث بالله بلکې مدد به غیر الله نه طلب کوي زمانه مدد نه طلب کوي. نو په دې کې چې کوم مختصر مسائل دي اول دا چې موږ دا خبره وکړه چې عطف د دعا په استغاثه باندې دا من قبیل عطف العام على الخاص ده ځکه چې دعا عام ده او استغاثه خاص ده. همدارنګه د دې آیت معنا موږ وکړه چې ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. همدارنګه دا خبره موږ په ابتدا کې بیان کړه چې ان هذا هو الشرك الاکبر تغیر الله نه استغاثه کول هغه ته فریاد کول هغه رابلل دا شرک دی. او دا خبره موږ بیان کړه چې ظالمین نه مراد دلته مشرکین دي. او همدارنګه دا خبره بیان شوه چې دا ډېر لوی ګمراه ده څوک چې د غیر الله نه طلبونه کوي غیر الله راغواړي هغې ته چغې وهي په هغه څه چې د هغه په اختیار کې نه وي. همدارنګه دې باندې تاسو سوچ وکړئ محترم ورونو چې عجیبه خبره دا ده چې دا مشرکان چې دي په سختو کې یو الله رابلي او چې کله سختی ته لري شي بیا د الله سره شرک کوي. او اخري تاسو په دې خبره باندې سوچ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد دا الله رسول د توحید د عقیدې څومره کله حفاظت کړی دی. په مختلفو وختونو کې صحابه کرامو اصلاح کړې ده ترغیب امت ته ورکړی بلکې ولې به د توحید حفاظت نه کوي چې قرآن ټول په توحید کې نازل شوی په دې باندې ځان پوهې کول پکار دی. دا ټکي چې څوک وایي چې قرآن کې توحید دی دا په دې مشرکانو ډېر بد لګېږي. وجه دا ده چې دا مشرکان چې دي دا بیماران دي او دا پوډریان دي. پوډري ته چې ته کله د اوبو نوم واخلې او یا اوبه ورباندې واچوې داسې نیغ نیغ لګېږي ټوپونه وهي. وجه دا ده چې هغوی د اوبو سره ورانه ده. نو کله چې ته دا خبره وکړې چې القرآن هو کتاب التوحید قرآن کریم د توحید کتاب دی توحید انسانانو ته ښودلی نو دا مشرکان د چرسیانو د پوډریانو په شانې داسې نیغ نیغ لګېږي وایي دا بابا څنګه کومسې لاړ دا بابا ولې مدد نشي کولی ولې دا جنډې دا شنې شنې جنډې پسې چټي ولاړې دي داسې به سره سره کېږي. دا د الله رسول الله فرمایلي دي په قرآن کریم کې چې کله الله را یوازې راوبلل شي اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة د دې مشرکانو دا زړونه راډک شي داسې وخوټ کېږي. او چې کله غیر الله رابلل کېږي یفرحون بیا خوشحاله وي دیګونه پکې بېغمه وهي او پراټې پکې وهي او دال پکې خوري او لنګر چالو وي او چرسیان پکې بېغمه ګرځي او د رب العالمین سره دا خلک شرک کوي. څومره ظلم دی چې دا خلک د رب العالمین په باب کې کوي. ای محترم وروره د خپل ځان اصلاح وکړه په خپل ځان باندې رحم وکړه مخکې د دې نه چې د خپل الله سره ملاو شي د خپلې عقیدې اصلاح وکړه د خپل اعمالو اصلاح وکړه. د دې دپاره دا محنتونه کېږي د دې دپاره قرآن کریم راغلی د دې دپاره ټول آسماني کتابونه راغلي د دې دپاره انبیا کرام راغلي د دې دپاره جهادونه شوي دي په دې مسله پیغمبران شهیدان شوي دي. هغه کومه مسله ده؟ توحید الله سبحانه وتعالى د الله توحید وهو حق الله على العبید او توحید د رب العالمین حق دی په بنده باندې. څوک چې دا حق ادا نه کړي جهنم ته رسوي مشرک ورته وایي او څوک چې دا حق ادا کړي جنت ته رسوي موحد ورته وایي. الله سبحانه وتعالى دې موږ د موحدینو په جماعت او ټولګي او ټولنه کې شامل کړي. آمین. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد